سلامونه دوستانو زمونږ د نن دوهم درس دی په ورب کې نن به موږ زده کوو دوه ډوله ورب یو ته وایي هیلپینګ ورب مرسته کوونکی فعل او دوهم دی له موږ سره مین ورب اصلي ورب دا دواړه به موږ په ویډیو کې مخته ډېر په ډیټیل سره زده کوو تاسو ویډیو تر اخره وګورئ kinds of verb د فعل ډولونه دلته موږ لرو دوه ډوله فعل یو ته وایي helping verb مرسته کوونکی فعل دوهم د main verb اصلي فعل نو دا موږ مخته په ویډیو کې تشریح کوو helping verbs A verb, also called an auxiliary verb, is a verb that helps the main verb in a sentence to show tense, voice, mood, or possibility. A helping verb, also called an auxiliary verb, is a verb that helps the main verb in a sentence to show tense, voice, mood, or possibility. مرسته کوونکی فعل چې د مرستندوی فعل هم بلل کیږي هغه فعل دی چې په جمله کې د اصلي فعل سره مرسته کوي چې زمان غږ مزاج یا امکان وښیي لکه څنګه بی فارم دا هم دوستانو له موږ سره هیلپینګ ورب ده بی فارم یعنی کومکی فعلونه ام is are was were be being been دا له موږ سره د بی حالتونه دي دا موږ ته ټینس ښیي have حالتونه have has had دا د have حالتونه دي do does did model verb model auxiliary verbs هم ورته وایي models can could یعنی possibility لکه موږ چې وایو can, could, will, would, shall, should, may, might, must دا موږ ته امکان ښیي نو دا څلور سره حالتونه موږ په ویډیو کې مخته تشریح کوو تاسو ویډیو تر اخره وګورئ که چیرې تاسو داسې وي زموږ چینل کې نوي یاست چینل د سره لایک سبسکرایب او شیر کړئ نو دا په ویډیو کې دوستانو موږ تشریح کوو لکه نور مثالونه یا examples using be as a helping verb د to be فعل یعنی د کومکی فعل کارونه د مرستندوی فعل په توګه کارول لکه څنګه she is eating dinner هغه ډوډۍ خوري is helps the main verb eating present continuous tense is د اصلي فعل یعنی خوړل یا eating سره مرسته کوي دا کوم وخت موږ ښیي دا اوسنۍ دوامداره زمانه ښیي موږ ته دوستانه ایز چې دا هغه مرسته کوي له مین ورب سره او ایټینګ چې دا هغه موږ ته کومه زمانه ښیي present continuous tense اوسنۍ دوامداره زمانه چې هم دا اوس زه ویډیو ریکارډ کوم دا هم په present continuous tense کې راځي using have as a helping verb د have کلمه د مرسته کوونکي فعل په توګه کارول they have finished their homework دوی خپل کورنی کار بشپړ کړی دی have helps the finished present perfect continuous have helps finished present perfect tense have finished سره مرسته کوي یعنی د بشپړ حال زمانې په موږ ته ښیي using do as a helping verb د do کلمه د مرسته کوونکي فعل په توګه کارول do you like ice cream do you like ice cream آیا ته آیس کریم خوښوې نو دلته do helps from a questions د do کلمه د پوښتنې په جوړولو کې مرسته کوي نو دا هم له موږ سره helping verbs using a modal verb
He can speak English. هغه انګلیسي خبرې کولی شي. Can سیده helps the main verb speak shows ability. Can اصلي فعل ده speak سره مرسته کوي. دا موږ ته څه ښيي؟ ability وړتیا ښيي. اوس دوهم ډول فعل زده کوو چې هغه له موږ سره دی main verb اصلي فعل. نو تاسو یې دا definition یا تعریف در سره واروئ. A main describe the action of the subject they can stand alone. A main verb describe the action of the subject they can stand alone. اصلي فعل د فاعل عمل تشریح کوي چې دوی یوازې کولی شي ودرېږي. لکه write, go, eat. write یعنی لیکل، go تلل، eat دا یوازې هم یو درېدای سي کار کولی سي. لیکن کوم په ویډیو کې مخته نور هم موږ تشریح کوو. لکه څنګه example run. She runs every morning. هغه هر سهار منډې وهي. run is the main verb. دا د منډه چې ده دا له موږ سره یو اصلي فعل دی. indicate the action performed by the subject. منډه وهل اصلي فعل دی چې د فاعل لخوا ترسره شوي عمل ته اشاره کوي. لکه موږ چې څنګه په تعریف کې وویلی they have eaten lunch. هغوی ډوډۍ خوړلې ده. eaten is the main verb. دا خوړل یو main یو اصلي فعل دی. with the have serving as the helping verb to form the present perfect tense. خوړل اصلي فعل دی او د مرستندوی فعل په توګه کارول شوی حاضر کامل زمانه دی.